پکتیا، پکتیکا او خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان حکومت ضد او د پښتون ژغورنې مشران په ملاتړ لاریونونه وکړل. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب تازه او کاره معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. دوی وویل ترهګري د پاکستان څخه سرچینه اخلي او د عامو پښتنو په وژلو او د ترهګرو ډلو همکاري کوي. پکتیا کې 2 تنه مدني فعالانو احسان حاجي کریم په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له پښتنو سره د پاکستاني حکومت د روانو ناوړه کړنو په اړه خپل غږ پورته کړي. دوی وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي. دوی زیاتوله دا یو تروریست او ترهګر وطن دی. په خپل وجود کې د افغانستان د ټولو وژونکو ځالې د دوی په کور کې دي. طالب ترهګر او نور چې دلته راځي له پاکستان راځي او د ترهګرو ځاله په پاکستان کې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوازینی ادرس دی چې د دې ځالو پر وړاندې راپورته شوی دی. دوی زیاتوله که چیرته ازادي ورنکړي او سالم حق یې ورنکړ، همدا لاریونونه به هر وخت جریان لري او خپل حق به په ټوله منا غواړي. د پکتیکا اوسیدونکو هم په مرکز خیرنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ او د دې غورځنګ د مشرانو په اړه د خلاصون په اړه لاریون کړی. د پکتیکا 2 تنه لاریونوال وایي که دوی د دې غورځنګ مشران آزاد نه کړي، دوی به لاریونونو ته دوام ورکړي. دوی وایي دوی ځکه نیوله ده چې د پښتنو حقونه یې ترلاسه کول او غوښتل یې. د خوست ولایت اوسیدونکو هم د پاکستان حکومت او د پوځ د ظلمونو په اړه چې په کوزه پښتونخوا کې ترسره کوي د حق غوښتنې لاریون وکړ. دوی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یوازې په سوله ییز ډول د خپلو حقونو څخه دفاع کوي. 3 ورځې وړاندې پاکستاني پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علي وزیر په دې تور ونیو چې نوموړي په کراچۍ کې د وروستۍ غونډې پر مهال د پاکستان حکومت ضد څرګندونې کړې دي. بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. خوشاله او باد اوسئ.